ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل عارف وزیر کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عارف وزیر نن د اسلام آباد په یو روغتون کې ساه ورکړه او په شهادت ورسید. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د عارف وزیر په جنازه کې وویل چې له قوم سره له مشورو وروسته به پرېکړه کوي چې څه به کوي. حامد کرزی پخواني ولسمشر حامد کرزی د سردار عارف وزیر پر مړینه د خواشیني څرګندولو ترڅنګ د هغه کورنۍ او د غورځنګ غړو ته خپل د ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړي. کندهار او کونړ کې ګڼو ځوانانو د شهید عارف وزیر غیبانه جنازه وکړه. ایرانی عسکرو 50 افغانان پر اوبو لاهو کړي چې له دې ډلې یوازې 12 ژوندي پاتې شوي. 50 افغانان د ذوالفقار نومي سیمې له لارې په قاچاقي توګه ایران ته دننه کېدل چې د ایراني پولیسو له لوري نیول شوي او د هرې رود په سیند یې لاهو کړي. عبدالله پخوانی اجرایي رئیس عبدالله وایي چې له ولسمشر غني سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی. عبدالله وایي د تړون پر اصولو موافقه شوې او د دواړو لورو ترمنځ د هوکړه لیک د جزئیاتو او نهایي کېدو په اړه کار روان دی. سرور دانش د ولسمشر غني دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه نهایي شوې او ژر به عبدالله د سولې د مصالحې شورا مشري په غاړه واخلي. امرالله صالح د ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله خان صالح وایي چې هیڅکله هم د ملي وحدت حکومت تجربه بیا نه تکراریږي او واک به 50-50 تقسیم نشي. کابل د افغان حکومت د کابینې د نننۍ فوق‌العاده ناستې د پرېکړې له مخې د کورونا وبا څخه د مخنیوي په موخه د کرنټین موده د روژې مبارکې میاشتې تر پایه وغځول شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه 6 کسیزه ډله یې نیولې چې په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د برق پایې په بمونو الوزولې وې. جاوید فیصل د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي په کندوز کې چې طالبانو 40 کسان آزاد کړي 9 پکې امنیتي سرتیري او نور پکې ملکي وګړي دي. جاوید فیصل وایي حکومت د طالبانو د دې کار هرکلی کوي. منیر منګل د کورنیو چارو وزارت مخکنی امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل د کورونا وبا له امله وفات شوی. لنډه موده مخکې د جنرال منیر منګل یو ځوان زوی هم د کورونا وبا له امله وفات شوی و. پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر پر کورونا ناروغۍ اخته شوی. قیصر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا وایرس د معایناتو پایله مثبته وه او اوس یې په کور کې ځان کرنټین کړی. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.